ربنا لا تزغ قلوبنا دا وس تعلیم د دعا کوي او دا د راسخون په علم هغه خبرې دي چې راسخون په علم سوی یو دا خبره کوي چې آمنا به دویمه خبره دا کوي چې کل من عند ربنا او بیا دعاګانې غواړي د سره پر د تثبت لپاره په دې دین باندې د مضبوطوالي لپاره او دا راسخون په علم به هم د دعاګانې کوي او مسلمان به هم کوي ربنا زمون ربا لا تزغ قلوبنا مورانا وا زمون غزلنا ازاغا نو ازاغتنیا په معنا د فساد باندې لا تزغ قلوبنا مورانا وا زمون غزلنا زمون زړونو کې فساد ما چوا یا ازاغت په معنا د میلان باندې لا تزغ قلوبنا مکه غو زمون غزلنا کفر تا او زلالت تا او گمراهی تا بعد اذ هدیتنا رسول اغنا چې تامنګ ته هدایت را کړی دی تامنګ ته هدایت کړی دی زمنګ دازونه نور مکه غوا وهب لنا من لراکا من لدن د خپل طرفنا رحمتن رحمت نه مراد څه دی دلته د رحمت نه مراد استقامت او تثبت په ایمان باندې الله په ایمان باندې مضبوط کا انک بشک تو انت الوهاب تو بخون کې د صفاتونو یا انت الوهاب تو ور کون کې هر سستا پلاس کې دی هیبت کې ورکول تکې بل دعا سکی بل دعا دا کوي ربنا ای زمان ربا انک جامع الناس ترا جمع کون کئی خلق لرا لیوم لحساب یوم دا اغی ورزی حساب دا پارا لاری بفی شک پکی نشتا دا اغی ورزی دا حساب دا پارا خلق را غنڈے چی باغی کی شک نشتا لہذا اللہ پدغی کی زمان سر هم تعاون وکا و پدغی کی هم من رحم وکا ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد مخالفت دا وعدے نکی نو اللہ رحم تا وعدہ کردہ چی زبا په بندگانو باندې رحم کوم لہذا یا الله په موږ باندې رحم وکا او ته د وعده مخالفت نه کې لہذا رحم ربانی وکا په قیامت کې هم او په دنیا کې هم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا دې آیت کې وسو د تزهید مضمون دی تزهید فی الدنیا تزهید فی الدنیا دی ته وي چې دنیا سره ډېر مینه مکوي او دنیا خو ګټل ضروری دی دا خو د معاش یو ذریعہ ده د ژوند ترولو ذریعہ ده خو مینه به دومره نه کوي وسله چې دا د الله په مینه باندې غالب شي او آخرت درنه ير شي دا مضمون د تزهید په دې آیت کې اوس بیانېږي ان الذين یقینا خلق کفر چې کفر کړی دی لن تغنیا یا په معنا د فائدې باندې فائدہ ورنه کیان هم دوی تاموالهم مالون د دوی ولا اولادهم اولاد دی من الله د الله د عذاب نشین پیسې کې بدی الله په عذاب کې بدیل او پیدا ورنه کی یا دا لن تغنی په معنا د لن تدفع باندې لن تدفع لن تغنی دفع باندې کې انهم د دوینا اموالهم د مالونا ولا اولادهم د اولاد من الله د الله د عذابنا من الله یعنی من عذاب الله د الله عذابنا شیئا شی اولئک دا کسان هم وقود النار دا د خشاک د اور دی وقود خشاک ته ویل کی وقودها الناس والحجاره كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب دا كدأب لفظ نمخ کی یو لفظ حذف دے دأبهم كدأب آل فرعون نو دأبهم حال دوی كدأب آل فرعون پشان د حال فرعونیانو دے یا شان دی پشان د فرعونیانو دے والذین دا والذین عطف آل فرعون باندې دے والذین او پشان د حال د خلکو دے من قبلهم چې کم دینه مخ کیو ولی څنګه د فرعونیانو پشان نشانه دے او د مخکینو خلکو پشان دے وی کذبوا بیااتنا غی تکذیب کو زموږ د آیاتونو ناغیم زموږ د آیاتونو تکذیب کړو دیم زموږ د آیاتونو تکذیب وکړو د آیاتونو مراد خو یا آیاتونه چې کم د کتاب آیاتونه دي دادي او یا د دې آیاتونو مراد هغه علامات دي چې هغه د الله په توحید دلالت کوي او یا د دې مراد آیاتونه د تورات دي یا ته معجزې مراد دي رټول ته مراد کې دي ځکه کم کس چې انکار کړی دی د هر څه بیان دي منلی فاخذهم الله بذنوبهم الله را نیولې دي د خپل ګناهونو په وجبانه والله شدید العقاب الله سخت سزا والا دی عقاب سزا ته ویل کیږي نو الله فرمایي د دې موجوده کفارو شان ستا سره داسې دی لکه څنګه چې د مخکینو کفارو مثال خپلو انبیاو سره لکه دلته د فرعون ذکر وشو نو فرعونیانو د موسی علیه السلام مخالفت وکړو نو ستا د کلیوال ستا مخالفت کوي نو ستا او د موسی علیه السلام او د فرعونیانو د مشرکانو حال یو شان شو دا حال د شانوالي تشبیه په څه کې ده د په تکذیب کې شوله نو دا تشبیه په تکذیب کې او په دې کې یو قسم رسول الله ته تسلیم ده چې ستا حال یوازې داسې نه دی چې ستا څوک نه مني دا کار د موسی علیه السلام سمو شوی دی د اولو العزم پیغمبرانو سره دا شوی دی دای معنا ده قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد دا د دې د پاره چې کوم کافرانو چې کفر کړی دی هغه ته وایي چې تاسو به هلاک کیږئ او هلاک به کړی شئ. دا د دې د پاره چې کوم کافرانو چې کفر کړی دی هغه ته وایي چې تاسو به هلاک کیږئ او هلاک به کړی شئ.
آیت دې باره کې علماء لیکلي دي چې کله د احد په جنگ کې د بدر نه وروستو د احد جنگ داسې و چې په دې کې مسلمانانو ته تکلیف زیات ورسېدو او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شوي دي زخمیان پکې ډېر زیات او وختي طور باندې مسلمانانو میدان پر خو د یو څو ملګري د رسول الله مبارک سره ولاړو نو دا يهوديان د صحابه کرامو په دې مصیبت باندې ډېر زیات خوشاله شو چې زه په روز کال خو مشرکانو د دې د لاسه وهل خوړلي خدا ځل خپل بدل واغستو ډېر زیات خوشاله په دې باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د احد نه واپس راغی نو الله د آیت راولېږو او ویل دی خلکو ته ووایا د اهل کتابو ته چې ستغلبون وتحشرون الى جهنم نن موږ پسې خاندئ خو زما په لاسو باندې به تاسو هم مغلوب شئ او تاسو هم جهنم ته ځئ او دوی ډېره بدماشي وکړه چې دا خو تر دې ماشومانو سره نښتی دا خو ډېر بې تجربې خلک دی او که زمونږ سره ستا چېرته کې معامله راغلله نو موږ به تا ته هغه څه وښایو هغه حشر به ستا وکړو چې هغې تصور هم نشي کولی نو نبی علیه صلات وسلام له الله تسلي ورکړله چې دا به هسې لګیا وي نور ستا په لاس به دا خلک مغلوب کېږي او وشو دغه چې بیا مدینه کې څومره یهود دي بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې د مدینې نه وزغلولی شول دا د قرآن پیشنګویي وه او دا پیشنګویي د قرآن بالکل صحیح صادقه ثابته شوله نو قل وایا للذین کفروا نزی اوس کته برغوازی خجی نقول وایا للذین کفروا کفار تا دلته کفار مراد اهل کتاب دي ستغلبون زرد تاسو مغلوب کړل شي د نبی علیہ السلام په لاس باندې وتحشرون تاسو براجمه کړل شي لا جهنم جهنم ته براجمه کړل شي نو جهنم ته د قیامت نورستو او دنیا کې مغلوب شي وبئس المهاد ناکار زید ورتللو ده ناکار زید ورتلو د اوسېدو ده مهاد او مهد بسترې ته ویل کېږي د اوسېدو زید ورتلو زی قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الله يهود توي تاسو مغلوب شي دلته ذهن ته سوال لازم چې يهوديان خو ډېر زیات مالدار خلکو مال وسره ډېر زیاتو د تعداد په لحاظ هم ډېر زیات دي او مسلمانان خلک دي دا مسلمانان به دي يهوديانو له څنګه شکست ورکړي بې سر و سامان دي اسلحه ورسره نشته آلات د جنګ ورسره نشته او هغوی لیس د هر څه نه د دې مقابله به دا مش نمونه خروار مسلمانان څنګه وکړي نو الله وایي چې دا خو په ظاهري اسبابو باندې کا فتح نه راځي بلکې دا د الله په خصوصي امداد باندې راځي او ستاسو دپاره په هغې دوو ډلو کې باقاعده نښه شته چې کوم د بدر په میدان کې د یو بل سره مخامخ شو او یوې ډلې د الله په لار کې جنګ کوو او بلې ډلې د شیطان په لاره کې جنګ کوو او د الله والا خلک 300 دي او کوم چې د شیطان والا خلک دی هغه د زرو په تعداد کې دي الله تعالی دې لږو خلکو لا فتح ورکړله امداد یې د هغوی وکړو لهذا د یهودیانو په مغلوبیت کې به هم الله ستاسو امداد وکړي الله وایي د بدر په جنګ کې ستاسو لپاره نمونه شته د بدر جنگ کې د مسلمانانو تعداد 300 نه زیات دی 313 دا چې کله تاسو کتابونه ګورئ تاریخ کې کله 313 راځي 300 راځي کله د 200 په تعداد کې راځي او د هغې وجه دا ده چې دا هر چا خپل خپل ټیم کې ځای په ځای باندې حساب کړی دی لکه اول د نبی علیه السلام خواته ټول حساب چې کړی 313 کسان دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ملګري وتل یو صحابي ته دا کسان ته حساب کړي چې څومره دي هغه چې حساب کړل ویل یا رسول الله 313 دي نبی علیہ السلام ویل دا نیک فالی ده اصحاب طالوت هم 313 او اتیاو زرو له شکست ورکړو الله موږ له فتح راکړي بیا یو ځای کې سملګری یو ځای تللی دي سبل ځای تللی دي نو په هغه ځای کې موجود خلک چې چا حساب کړی دی هغه 300 نه کم دي نو په یو ځای کې کم حساب شوي دي بل ځای کې زیات حساب شوي دي خو مجموعي تعداد د 300 نه زیات دي 313 مسلمانان کفار مقابله کې سودي 950 او دا 3 ګنا د مسلمانانو نه زیات دي
اوس ګوره د تقسیم ته چې د مسلمانانو سره اوخان ټول او یا دي او د مشرکانو سره 200 اوخان دي، دومره فرق دی، او یا او 200. اسونه د مسلمانانو سره 2 دي او د مشرکانو سره 100 دي، دومره لوی فرق دی. 2 اسونه د مسلمانانو سره، 100 اسونه د مشرکانو سره. او د اغوی هر یو پوجي د زغرې نه لیس دی، پټ دی پکې او توره وسره ده. د مسلمانانو په 313 کسانو کې صرف 6 غړي دي او زغرې دي، 8 توري دي، 8 توري او 6 زغرې. دا بالکل په نشبانی حسابو خدا الله تعالی امدادو چې الله تعالی سره امداد وکړو. نه الله تعالی وی يهوديانو مغلوب کیږي او نه خپکې د جنگ بدر شولا. قد کان لکم یقینا تیر شوی د تاسو لپاره تنخا عبرت فی فئتین په دوه ډلو کې التقطا چې مخامخ شو دواړه د بدر په میدان کې. فئتن یو ډله تقاتلو جنگ کو فی سبیل الله د الله په لار کې، و اخرى بل ډله کافرتن کافره وا چې دا مشرکانو. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم لدل يوبل، يرونهم لدل يوبل مثليهم دوچن د خپل ځان، رأي العين دسترګو په نظر کې. الله وی دوی با یوبل د خپل ځان نه دوچن لیدل. نو مسلمانان 313 دي، نو کفار ورته سوخ کار کېدل د ځان نه زیات، نو 313 او 313 دا 626 کسان شو، نو ډبلو تخکارېدل. اوس کفار سو دي هغه 950 دي، 950. نو چې 950 دي هغوی ته مسلمانان څومره ښکارېدل؟ 1900 ورته ښکارېدل. 950 او 950 1900 شو. نو مسلمانان ورته 1900 ښکاري، د ځان نه ورته زیات ښکاري. او مسلمانانو ته هغوی مسلمانانو ته کفار څومره ښکاري؟ 600. نو دا د مسلمانانو لپاره یو قسم تسلی وه. څنګه تسلی ول؟ د سوال ذهن ته راځي د ځانه دوچن خو ورته دا ګرانه شوله. نه په دې کې د مسلمانانو لپاره خیر دی او د هغوی لپاره پکې خیر نشته. ګوره هغوی په خپله باندې 950 دي، مسلمانان 313 دي، دا 313 ورته 1900 ښکاري، 300 ورته 1900 ښکاري. مسلمانان 313 دي او کفار 950 دي، دا 950 ورته 626 ښکاره کېږي د ځانه دوچن. نو په دې کې ورله خیر دا دی چې مسلمانان ته الله ویلو کنه چې یو کس پر 2 مقابله کوي. ای یکم منکم 100 صابره یغلبوا 200. که مسلمانان سلی او صابر وي نو په 200 به غالبېږي. نو دې ته خپل قانون معلوم دی چې یو مسلمان د 2 کافرو خو برابر مقابله کولی شي. نو اس یې په دې وخت کې نه وه چې زمونږ یو کس 2 کسان مقابله کوي، د 2 کافرانو زور دی مسلمان ته نه رسېږي، نو خو خوشحاله دي. نو دا الله تعالی و چې يرونهم مثليهم رأي العين، یو بل ورته د سترګو په نظر کې دا دوچن ښکارېدل. خدا چې کله سورة انفال تاسو راواړوئ، انفال 44 نمبر آیت ہو، سورة انفال آیت نمبر 44. هغه ځای کې خبره بیا بدله. هغه آیت داسې دی: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذا وخيات يريكموهم، يريكموهم چې الله خودل تاسو ته دا کافران، الله درته کافران او خودل. اذ التقيتم کله چې تاسو دیو سره میلاو شوي، فی اعینکم ستاسو پسترګو قلیلا لگ، ستاسو پسترګو کافران الله لخ کار کړل. ويقللكم في أعينهم او تاسو الله دغه پسترګو کې لخ کار کړی. ليقضي الله امرا كان مفعولا، اجر پاره چې الله فیصله دغه کار وکي چې دغه فیصله شوی دا. او د سورته انفال آیت نمبر 44 ته معلومیږي دا چې دا یو بل ته لګ لګ خودلې دي، د کم کمې خودلې دي. او د سورته آل عمران د آیت نمبر 19 ته معلومه دا شوه چې د خپل ځان یو تډیر ښکار کړی دي. نو جواب دار چې دا حالات جدا جدا دي، دا جدا جدا حالات دي. په یو حال کې ورته کم ښکار کړی دي، په یو حال کې ورته ډیر ښکار کړی دي. یو جواب دار. دویم نمبر دا، اول الله ډیر زکه ښکار کړل د دې لپاره چې د دوی امتحان په دې باندې واغستې شي چې دا خلک جنگ لراغله دي کنه دی راغلي. نو چې کله سړی جنگ لراشي او ویني چې دشمن مضبوط دی، نو په دغه وخت کې د امتحان شروع شي او د ایمان پته لګي په الله باندې یقین دی، نو جنگ ته ټینګ شي او که یقین نشته او تختی. او چې بیا کله جنگ شروع شو نو بیا الله تعالی زغ کار کړل چې دا د تشجیع د پاره چې دا په ډاډه شي د مسلمانانو. دا مطلب شو. والله يؤيد بنصره من يشاء،
د يرونه یو د قمانا دا یو بل لیدل دلته دوه معنی نوري شوي دي چې يرونه نه مراد مسلمانان و کافران لګ لیدل دوچن به لیدل یا د يرونه مراد کافران دي مسلمانان به زیات لیدل خو د درې ونو مانو رجه یو تکیږي چې یو بل به لیدل زیات يرونهم لیدل به یو بل مثلهم دوچن د خپل ځان رأی العين په ظاهر نظر کې والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطی په خپل امداد باندې منا سوګ یشاو چې واړي ان فی ذلک العبره بشک په دې کې عبرت تلول الابصار د عقل ولو د پاره دغه په کې عبرت چې الله د خپل پیغمبر امداد کوي